یو دوه شعره ټولو خو پښتنو پورې خو پښتانه نه ویښېږي بس پرېږدی چې ودی چېرته نورې لارې وګوره تا چې په خپلو لاسو ماله کم رومال کړی دی والله چې حد دې په جانانه د کمال کړی دی او د خوشحالی ټول شاملات ته قبضه کړی خپله ما پسې تشته د غمونو انتقال کړی دی د خوشحالی ټول شاملات ته قبضه کړی خپله ما پسې تشته د غمونو انتقال کړی دی او کله د قوم کله د دین کله د ژبې په نوم څو مشرانو تل زمونږ استحصال کړی دی او په دیوال نیمه راښکاره شه چې رښتیا دي که نه چا په محفل کې ډیر صفت ستا د جمال کړی دی یو غزل وړوکی غوندې مړو باندې وشماري ژوندي خلک او دې کلي کې د انداز لدي خلک هوسې خو پټکي په سر بلها ګرځي وی پکې څو کسه د پټکي خلک مهرباني او مو درېږه ماته نیمکه خو ورکې لاره د جانان ځي راځي فلک مهرباني هوسې په نامه د ښار کې امن دی نور پکې لګیا دي خلک خوري خلک مهرباني هسې په نامه د ښار کې امن دی نور پکې لګیا دي خلک خوري خلک او کله لیونی پورې خندا کوي ښکاري لیونی ته لیونی خاني مهرباني او نوره د جرګو خبره وتی ده ما لري بس نور نه رالیږي خلک مهرباني او خپلو په زړګي پر هر کومه ځکه رانږدې مې کړ پردي خلک او ریاده دومره خودسري صفدره خوند نه کړي یو نیمه خبره د چوړي خلک یو وړوکی غوندې غزل عرض دی چې د مکان نه لا مکانه پورې ورسېده د محبت جذبه اسمانه پورې ورسېده د چنارونو نخترونو د ګلونو باسو خبره تله تر جانانه پورې ورسېده سباني او کاری صاحب د سترګو رب کې وخت ناجانه شان تیندکو خوړو کیسه آیات نه تر ایمانه پورې ورسېده او مخ پټول څرګندولو نه کیسه جوړه شوه وړه خبره و خفګانه پورې ورسېده چې اصلیت د رقیب رو څرګندېږي راته نو اندېښنه مې تر ګمانه پورې ورسېده مهرباني او چې ډېر مزل یې د نتکۍ د لړ په لاره وکړو خوله د مخې تر پیزوانه پورې ورسېده او د ازادۍ پاڼه چې رو ملوسته ملګرو د تورنګزي نه پیر روښانه پورې ورسېده او مقطع ده چې صفدره ما ورنه تپوس چې د ښکلا وغوښتو
نو ځان نه شروع شوله تر ځانه پورې ورسېده. هغه باندې